جوړ په خیر. طالبانو د ایران په مرسته پلان نیولې ده چې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړي چې په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو د اړیکو لیسته لاسرسي پیدا کړي، شخصي عکسونو ته لاسرسي پیدا کړي، میسیجونو ته لاسرسي پیدا کړي چې د چا سره میسیج کوي څه ډول خبره کوي. مګر دا ډیره د ډار خبره نه ده، ځکه ډیره حل لارې لري او دوی نشي کولای چې لاسرسي پیدا کړي. او دا تجربه یو وار نه دوه وار نه لزګونه شلګونه وار شوی دی په ایران کې، او دوی نه دي توانیدلی چې د ایران د خلکو شخصي معلومات ته لاسرسي پیدا کړي. انټرنیټ که درست وکارول شي او هغه د سایبر سکیورټي کوم اصول او قواعد چې دي که پاغي وکارول شي، خای هیڅ ډول مشکل پیښ نشي. خو که چیرته مسلکی ونه کارو خامخا تاوان لري. ګوري لومړی د دغه پریکړه په تړاو طالبان د افغانستان د خلکو شخصي حریم ته درناوی نه لري او د دغه ندرناوی لمخې دوی دغه ډول پریکړه کړې ده. دا څو خطرات پیښي. لومړی خبره خدا ده چې چیرته دغه ډول کاروشي او د یو شمیر اشخاصو معلومات او اسناد د غوي شخصي اړیکې ټراک شي، نو تاوان به دا وي چې طالبان کولای شي په هر ډول ترې استفاده وکړي او هغه خلک وځپي، تر فشار لاندې راولي او حتی زندانی کی وی وژني. بل اړخ دا دی چې شخصي حریم مطلق لمنځي، د بیان ازادي مطلق محدودیږي. هغه فردي ازادي چې ته په خپل کور کې لري یا هغه فردي ازادي چې ته د یو ملګری سره په ټلیفون باندې ځینې خبرې کې، دا مطلق لمنځي او طبيعي ده چې خلک تر رواني فشار لاندې هم راځي. یو بل اړخ امنیتي ګواښونه دي. دا به هر شخص په همدغه ډار کې به وي چې یو ګواښ نه یو ګواښ راته پیدا کیږي. او روسي اړخ دا دی چې یو ډار او ویره به خبره شي په ټول افغانستان کې، او خلک به حتی لخپل ورور سره درسته خبرې نشي کولای، یو مېرمن به لخپل خاون سره په ډاډه زړه خبرې نشي کولای، یو مور به لخپل زوی سره په ډاډه زړه خبرې نشي کولای، یو پلار به لخپل لور سره په ډاډه زړه خبرې نشي کولای، ځکه چې هیڅ چیز به خوندي نه وي او طالبان به هر څه ته اکسس لري، لاسرسي به ورته لري. پس داسې نه ده چې طالبان په دې کې کامیابی دي شي. دا د دوی د ارادې په تړاو تاوانونه ما درته ویلي. اصل مسله دا ده چې طالبان هر څومره خواري وکړي، زحمت وباسي او تاسو که انټرنیټ درست وکاروي، هغه نشي کولای چې تاسو شخصي معلومات ته لاسرسي پیدا کړي. مثلا بې ځای لینکونه چې درته راځي هغه مخلاصوي. هغه وی پی انونه چې تاسو دا اوس کاروي، هغه که باوري وی پی ان نه وي او بهرنۍ وی پی ان نه، هغه مکاروي. یا د تورته پاسورډونه مو ډیر قوي وټاکي چې اسانه او داسې ډیر آشنا پاسورډ نه وي. خپل موبایل هر چاته مو ورکوي. امدارنګه ځینی فیشنګ چې ورته وي کاغوي هغه مې استفاده کوي. هغه ویب سایټونو ته مداخلهږي چې تاسو نه پیژنئ او یا فکر کوي چې دا ویب سایټ د هیکرانو دی. یعنی دوی اصل کې د اپلیکیشن د هیکینګ یو سیستم لري چې تاسو هک کی. نو د هکرانو نه د ځان ساتنې لپاره مشخص لارې معلومې دي او کې دي چې ګڼ د آی ټي متخصصین به پر خپل تبصرې ولري او خپل معلومات ورکي. ولی بیا هم په عامه ځانو کې طالبان کوشش کوي چې ویرا یو ډار خپور کړي چې حتی هیڅ څوک د دوی په خپل ځان سره خبره تکرار نشي کړي. نو د دې لپاره چې دوی دغه ویرا ډار خپور کی دغه اپلیکیشن باندې به کار کوي، مګر دا په ایران کې کامیاب نشو، دا په غنو هیوادونو کې کامیاب نشو، ځکه دوی نشي کولای چې مطلق ټول انټرنیټ له نړۍ سره قطع کړي او یو بل شبکه ایجاد کړي. نو کله چې بل شبکه نشي ایجادول او شبکه مطلق هم دغه نړیواله انټرنیټي شبکه ده، نو په دې کې د سایبر سکیورټي دومره د خوندیتوب وسایل شته چې هیڅ څوک نشي کولای چې دا لمنځه ویسي. فقط تاسو مسلکی برخورد وکړئ، په احتیاط برخورد وکړئ، هر لینک مو اوپن کوئ، د هر چا هر ویب سایټ ته مداخلهږي، هر وی پی ان م ډاونلوډوي، له هر اپلیکیشن استفاده مکوئ. اوس به ډیر خلک د توې چې راځي د فلانه اپلیکیشن انسټال کړه مې انسټالوي. همدغه مشخص د اړیکو لپاره مشخص اپلیکیشنونه دي، سیګنال استفاده کوي، واتس اپ استفاده کوي،
کوي فیسبوک استفاده کوي دوی نشي کولای چې فیسبوک ته د چا داخل شي ځکه د فیسبوک پالیسی ډیره قوي او البته سکیورټي پالیسی ډیره قوي ده د واتس اپ قوي ده دا چې تاسو تخطیونه کوي یو که تاسو تخطیو کوي هغه بل خبره ده ولی که تخطیونه کوي هیڅ څوک نشي کولای چې تاسو اپلیکیشن ته داخل شي هیڅ څوک نشي کولای چې تاسو ټریک کړي